کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو نوی رئیس مولوي عبدالقدیم محمد د هغو مراسمو په ترڅ کې چې پکې د پوهنې وزارت یو شمېر مرکزي رئیسانو د نتایجو شهادتنامو ریاست آمرینو او مسؤلینو ګډون درلود. د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق له لوري کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. یاد مراسم د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شول او ورپسې د کیفیت تضمین معین په دولتي ادارو کې بدلونونو ته اشاره وکړه او ویې ویل په ادارو کې بدلونونه او تغیرات یو اصل دی چې د کاري بهیر د لا ښه والي په موخه ترسره کیږي. نوموړي د یاد ریاست د پخواني سرپرست ملا موسی کلیم وحاج د کارونو او نوښتونو ستاینه وکړه او د یاد ادارې نوي رئیس ته یې د ټاکل کېدو مبارکي وویله. پورته مهال د نتایجو او شهادتنامو نوي رئیس د افغانستان اسلامي امارت عالي مقام له باور څخه د مننې ترڅنګ د پوهنې وزارت د قوانینو، لارښوونو او کړنلارو تطبیقول خپله اساسي موخه وبلله. نوموړي له اړوندو مسؤلینو او کارکوونکو څخه وغوښتل چې د دغه ستر مسؤلیت په ترسره کولو کې ورسره مرسته وکړي. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت غواړي همت